سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده روغ جوړ اوسئ. د زرو ناول اوریدونکو، په تیره برخه کې مو واوریدل چې سړی د زرو جوړ کړي کور او د هغې یادونه را تازه کوي او خپل څخه ورپاتې درد د هغې څخه پاتې شوي توتي ته بیانوي. څلورمه برخه به له دې ځای پیل کړو. څومره خوږ بوی! پوهېږې، زرو د دې بوټي په بوی نه مړېده. د ورځې به څو ځله دې بوټي ته درېده، سترګې به یې پټې کړې، د بوټي له بوی څخه به یې خوند اخیست. سړی پورته وخوت، د چینې رڼې اوبه یې خپل مخ ته ور واچولې. کېناست، توتي یې له زنګانه وښویېده، اوبو ته یې مښوکه ور ټیټه کړه. سړي پورته وکتل، د غره سپینه څوکه نیغه ولاړه وه، لمر ته سیخو واورو ژېړه لمبه کوله. سړي وویل: یوه ورځ له زرو سره پورته وختم، دوبی و، تر واورې ورسېدم، زه ودرېدم، خو زرو په خپلو څپلکو کې مخته تله، ځای ځای به ټیټه شوه، له سپینو واورو راوتلي ژیړ ګلان به یې راشکول. په اول کې باک نه کاوه، خو وروسته یې د پښو ګوتې سرې شوې، تر تورې پورې مې په غېږ کې راوړه. سړي یو دم وخندل. توتي، د زرو خندا دې نو نه وه لیدلې، زړه یې له بیخې ایسته. پوهېږې، زرو مې په لومړي ځل 2.5-3 کاله مخکې ولیده. ما د کړکۍ لپاره لرګي اره کاوه چې یوه ماشوم چیغه کړه. ور مې کتل، 9 یا 10 کلن هلک په حویلۍ کې منډې وهلې، خپل سره اورمیږ ته یې څپېړې نیولې وې. په منډه کوټې ته ننوت، سر مې پسې ونه ګرځاوه، بېرته مې اره راواخیسته. خو شېبه وروسته مې د یوې نجلۍ خندا واورېده، ښکلې خندا، زړه یې له بیخې ایست. ور مې کتل، د کوټې له وره لومړی یوه ځوانه نجلۍ راووته، بیا څپلکه پسې راغله. نجلۍ سر ټیټ کړ، څپلکه د غواوو پښو ته نږدې ولګېده. نجلۍ په کړکۍ کې ودرېده، په خندا یې وویل: چینجنه، پړسېدلې پزه دې وخورې. یو دم یې په چوتره کې منډه واخیسته، له کوټې هماغه ماشوم راووت، پزه یې ډومبک ولاړه وه. نجلۍ دالان ته ننوته، ماشوم هم ورغی. د یوې ښځې چیغه مې واورېده: سترګې لرې که نه؟ په ځغالو کې وختې. نجلۍ وویل: ادې، ورور مې کرار کا. چوپه چوپتیا شوه، د ښځې لوړ غږ مې واورېده: وا زویه، کرار کښېنه، له غومبسو څه بلا غواړې؟ بېرته په خپل کار بوخت شوم، خو وروسته مې د اوبو د بمبې غږ واورېد. ور مې کتل، هماغه نجلۍ ولاړه وه، خوږه راباندې ولګېده. له دالانه د ښځې غږ راغی: زرو، برګې غوا ته 2 سطله اوبه کېږده، له سهاره راهیسې تږې ولاړه ده. سړی غلی شو، شونډې یې مسکۍ شوې. ورو یې وویل: زرو، څومره خوږ نوم. نجلۍ زرو نومېده. د زرو نیکه په خپل پخواني کور کې نوې کوټې جوړې کړې وې، 4 خونې، 3 تشنابه، دهلیز او د اور ځای. دې ټولو کړکۍ او دروازې غوښتې. پلار مې نجار و، د ټولو مزدوري 1,00,000 افغانۍ ورسره خلاصه کړې وه. ما هم د نجارۍ په کار کې تجربه لرله. د مکتب له وخته به دکان ته تلم، خو له 12 وروسته مې یوازې نجاري کوله. پلار به مې هم کله کله د نجارۍ نوي فرمایشونه راوړل. کوم وخت چې به کار را باندې ډېر شو، لاس به یې را سره وړو. ګزاره کېده. 2 تنه وو، زه او پلار. د مور مې کلونه مخکې زړه ودرېد. مشر ورور مې له طالبان سره د جنگ لومړي خط ته لاړ، مړی ژوندی یې غیب شو. کشری هم په وړوکوالي کې شنې غاړې ونیو، تر ډاکټره ونه رسېد. بس زه او پلار پاتې وو. تر کور په سارا خوشحال وم. د زرو له نیکه سره مې په اول کې ویلي وو چې د دومره ورونو او کړکیو جوړول میاشت غواړي. کور مې لرې دی، نشم تلای. ده هم بله پکې ونه کړه. ویې ویل چې د شپې د تېرولو ځای له ما وغواړه. په اول ماښام کې جومات ته بوتلم. زړه مې ولړزېد. 8 متره توره کوټه وه، په بر سر کې بله لرګینه دروازه ښکارېدله. ورغلم، دروازه مې خلاصه کړه. د فرضو ځای و، څراغ مې ورته ونیو. محراب په تورو دیوالونو کې سپین ښکارېده، ګچې ورکړی و. بېرته د سنتو ځای ته راغلم. زړې توشکې هوارې وې، له سره زاړه فرش نه نمجن بوی ولاړېده.
د څراغ پلته مې لوړه کړه. پر چت لوګي وهلي تور لرګي پراته ول. له پورته د غڼو ځالې راځړېدلې. ماسخوتن هماغه ماشوم ډوډۍ راوړه چې غومبسې پسې اخیستی و. د پزې پړسوب یې لا نه و ناست. د نوم پوښتنه مې ترې وکړه، خو ماشوم کاسه کېښوده او په بیړه له جومات ووت. د ماسخوتن جمعې ته 5-6 کسان راغلل. زه هم په کتار کې ورسره ودرېدم. 4 رکعته لمونځ په آرامۍ سره ادا شو، خو په سنتو او وترو کې د ځمکې دربا اخته. د زنګنونو د لګېدو وار نه کېده. 9 رکعته وروسته یوازې ملا صاحب پاتې و. هغه هم لنډه دعا وکړه او له جماعته ووت. اوږد وغځېدم. وروسته مې د وره د خلاصېدو غږ واورېد. ماشوم و. ګیلاس او چای جوشه یې کېښوده. د نوم پوښتنه مې ترې وکړه. ماشوم په پټه خوله دسترخوان ټول کړ. لیندۍ ته مې پام شو. ربړ یې د ماشوم د تخرګ له جیبه راوتی و. د هغه د خوښې خبرې مې راواخیستې. یاره ورکې که، د چټکي ویشتل هم ډېر سخت کار دی، زړه به دې خوړینکي. ماشوم نیغ راوکتل. دسترخوان یې پرېښود. ومې ویل ما رنګارنګ مرغان ویشتلي دي، خو چټکي ټوپونه وهي. تر اوسه د لیندۍ تیږه نه ده ورته سیخه شوې. د ماشوم سترګې وځلېدې. په خوند یې وویل چټکي نو څه شی دي؟ همدا نن مې له ونې ښکته راوغورځاوه. ومې ویل لینده به دې اصیله وي. ماشوم په بیړه لینده راواخیسته. څراغ ته یې ونیوه، کش یې کړه. ویې ویل ارزانه لیندې هم شته، خو په دې مې 12 ګونه ور وګڼل. لینده مې ترې واخیسته، کش مې کړه. ومې ویل اصلي ده، سور ربړ ژر نه شلېږي. ماشوم په خبره کې راولوید. مخکې به مې د بایسکل له ټوپه لینده جوړوله، خو وار یې مړ و. تیږه به یې تر مرغانو نه شوی رسولی. غلی شو. لینده یې رانه واخیسته. په خوند یې وویل شین ټوپۍ دې ویشتلې ده؟ نه. شین غاړی؟ نه. تندی یې تریو شو. نو ته هم ځان ته ښکاري وایې؟ تا څه ویشتلي دي؟ لاره رانه ورکه شوه. ما هیڅ. هو رښتیا، زموږ په کلي کې خړې مرغۍ ډېرې دي. خړه مرغۍ یو ځل. ماشوم په خبره کې راولوید. خړه مرغۍ نو څه شی دی؟ د لاس په لوټه به یې امبو سواړوم. خړې مرغۍ خو ان په غزني ښار کې هم شته. که نر یې سارایي مرغان ووله. ومې ویل ښه نو غزني ته ته هم تللی یې؟ هو، مکتبونه لا نه و شروع. له نیکه، خور او مور سره د غزني زیارتونو ته لاړم. د ماشوم د غږولو لپاره ښه موقع وه. ومې ویل ښه نو له دې دومره لوی کوره یوازې 3 نفره لاړئ؟ ماشوم وویل پلار او ترونه مې نه وو، که نه هر ژمی 2-3 پسونه د زیارتونو لپاره اخلي. ومې خندل. ترونه؟ مانا ډېر ترونه لرې؟ هو، 3 ترونه پلار او 2 ترونه مې په سعودي کې دکانونه لري. کشر تره مې په کابل کې ډاکټري وایي. نو کوچنیانې چیرې دي؟ مشر تره مې کډه ورسره بیولې، 2 اجونه یې کړي. د هغه بل کډه د پلار کره په شپو تللې. کشر تره مې لا تر اوسه واده نه لري. نو هغه کوچنیان ماشومان دې څه کېږي چې په سرای کې ګرځېدل؟ 2 مې ورونه دي. ومې ویل ښه ده چې په کور کې مو جنکۍ نشته. د ماشوم تندی تریو شو. ولې نشته؟ یوه مشره خور لرم، نن مې جنګ ورسره وکړه. پزه مې نه وینې؟ غومبسې وچیچلم، خو دې راپورې خندل. ماشوم کاسه ور واخیسته او له کوټې ووت. اوږد وغځېدم. سترګې مې پټې کړې. په چت کې موږکان چونګېدل. د پیریانو او دیوانو خیالي تصورونو خوب ته نه پرېښودم. یو دم چغې شوې. زړه مې خولې ته راغی. پر زاړه فرش د 2 پیشوګانو جنګ و. یوې بلې ته یې نوکارې ورلګولې. د بالښت وار مې پې وکړ. 2 په منډه له کوټې ووتې. ټوخی مې واورېده. یوه بوډا په وره کې ودرېد. زړې شلېدلې جامې یې په تن وې. بوډا وویل که ولي نه یم خالي هم نه یم. پوهېدم چې حاجي نواب به دې دلته راولي. د خوشایو سوړ بوی ورسره راوړ. زما پښو ته نږدې توشکه یې سمه کړه. اوږد وغځېد. شېبه وروسته یې وویل ځوانه، په خوب کې خو به خرهاری نه کوې؟ زما ځواب ته ماتله نه شو. بله خبره یې وکړه. ټیټ بالغ در واخله، خرهاری دې دروي، له خوبه به مې نه باسې. څه مې ونه ویل. بوډا یوه شېبه غلی و. بیا یې وویل
مه خفه کېږه. بېګا یو سوالګر راغلی و، تر سهاره یې خرهاری خود. یوه سترګه خوب دې را باندې حرام شي. ومې ویل نو ته د شپې دلته ویدېږې؟ بوډا سړه ساه وویسته. هو، حاجي غلام علي په اوله کې راته ویلي وو چې په کور کې ځای نشته. په خبره کې ولوېدم. دا حاجي څوک دی؟ زه یې مزدور یم. 3 غواوې او 20 پسونه ورته ساتم. د دومره پادې مړول اسانه کار نه دی. ټوک ټوک یم. ومې ویل د دې کلي له کورونو معلومیږي چې دا خلک په نس ماړه دي، خو جومات یې خوار دی. ولې؟ بوډا وخندل. بې اتفاقي د خدای په بوټي هم نه ورولي. په یوه خوله نه دي. حاجي لالو جومات جوړاوه، خو نور کلیوال ورته درېدل چې نه، جومات به بیا د حاجي لالو په نوم یادېږي. ومې ویل خو په ګډه دې پیسې سره ټولې کړې. دا خبره بیا د حاجي لالو په نفس نه وه برابره. ضد ونیو. وی ویل چې که داسې وکړي نو جومات در پاتې دی، یا به یې زه جوړوم یا مو همدا 100 کاله پخوانی جومات ښه دی. بوډا کېناست. یوه چونډۍ نسواري تر ژبې لاندې کړل. په خوند یې وویل پوهېږې حاجي لالو هم ځان ته من وایي. 7 کلیوالو ته یې په ګډه پیسې ورکړي دي. خبره یې چلیږي. ومې ویل دا بل حاجي څه نومیږي؟ کوم؟ دا چې زه ورته نجاري کوم. بوډا وخندل. څومره هیرجن یې. په اوله کې مې درته ویل چې حاجي نواب. ومې ویل دا څنګه سړی دی؟ بوډا توفداني ته لاس ور وغځاوه. په کم نسبۍ کې یې وړې ده. زامن یې د عربو په ریالو کې مست دي، خو د مغروري به ونه وینې. په کور کې له سرو غالیو ځای نه کېږي. خدای په خاورو کې پیتاوي ته ناست وي. غریبانو ته هم لاس نیسي. هماغه بله ورځې ما ته هم 1 سلګون راکو. پوهېږې سږ کال یې خالي 6 لکه افغانۍ زکات وایست. بوډا غلی شو. څراغ ته یې ور پوکړل. تر یو څه وخته غلی پروت و. وروسته یې خرهاری شو. تر ډېره ویښ وم. بیا مې سترګې سره ورغلې وې. یو وخت مې اوږه وخوځېده. سترګې مې رڼې کړې. ملا له څراغ سره راته ولاړ و. په توره ږیره کې د اوبو نښتو څاڅکو ژېړه لمبه کوله. د باندې ووتم. له لښتې چړپا راته ورغلم. په تیاره کې مې زوروره ناره واورېده. و د خدای بنده پام مه راځه، لوڅ یم. همالته اودس ته کېناستم. اوبه سړې وې. بېګانۍ بوډا مې څنګ ته ودرېد. څادر یې په خپله پکه ککرۍ تېراوه. اودس مې وکړ. جومات ته ورغلم. له لمانځه وروسته کلیوالو خپل سرونه په څادرونو کې پټ کړل. ټول زنګېدل. کله کله به د خرهاري غږ هم واورېدل شو. د سهار په خړه کې له جوماته ووتم. د زرو ناول درنو اوریدونکو، 4مه برخه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې برخې تاسو په خدای سپارو.